د نن ورځې تر ټولو ډیر لنډ او مهم خبرونه د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ ویډیو را سره حتما تر اخره وګورئ د تازه خبرونو لپاره در سره د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ سویلي ولایتونه د بي بي سي د معلوماتو لمخې د هلمند کندهار فراه او زابل ولایتونو په شپږ څلوېښت ولسوالیو کې د نږدې 19 کلونو په تېرېدو سره لا هم هیڅ انجلۍ له 12 ټولګي څخه نه ده فارغه شوې چارواکي وایي چې ناامني فساد د ښځینه ښوونکو نه موجودیت او د درسي موادو کموالی هغه ستونزې دي چې په یادو ولایتونو کې له نجونو سربیره هلکان هم له تعلیم لرې پاتې شوي دي افغان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو درې زندانیان لا هم د افغان حکومت په زندان کې دي د ولسمشر وایان صدیق صدیقي تازه په یو ټویټ پیغام کې ویلي د طالبانو له لورې د شرایطو نه رعایتول د دغه تبادلې د ځنډ سبب شوه د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي ترکي حکومت روان کال 22,000 افغان کډوال ایستلي دي د روان کال تر پیله تر دې دمه ترکیه تر 22,000 ډیر افغان کډوال له دغه هیواد راایستلي دي حامد کرزی خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره باید د سیمې له هیوادونو سره په همغږۍ داسې توافق رامنځته شي چې د بهرنیانو مسؤلانه وتل تضمین کړي ولسي جرګه حکومت د سولې په برخه کې خپلسري پرېږدي د ولسي جرګې غړي وایي حکومت د سولې په برخه کې خپلسري پرېږدي او له ولس سره د مشوره وکړي ولسي جرګه د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني نن د جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې ښایي د افغانستان امریکایي پوهنتون استادان نور ژوندي نه وي ټاکنو کمیسیون د خپلې رهبرۍ ډلې د تازه پریکړې له مخې د دغه کمیسیون دارالانشا ته دنده سپارلې ده چې هغه کسان چې په درغلیو کې دخیل دي باید ورسره قانوني چلند وشي او د څېړنې لپاره د شکایاتو کمیسیون ته وروپېژندل شي یو ځل بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني وایي چې د انتخاباتي ټیمونو او نور نهادونو له استازو سره تر مجلسونو وروسته یې پریکړه کړې چې په پاتې ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر د یکشنبې په ورځ پیلوي لویه څارنوالي د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د لویې څارنوالۍ 2 کارکوونکي وژل شوي دي ملګرو ملتونو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په فلسطین کې د اسرایلو له لوري د ملکي وګړو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده او یاد هیواد باید په فلسطین کې د وژل شویو ملکي وګړو موضوع په جدي توګه وڅېړي ترکیه د امریکا له ټینګار سره وایي چې دوی له روسیې د نمایش لپاره نه بلکې د کارولو لپاره اس 400 توغندي اخیستې دي ټرمپ د ملکي افغانانو قاتلو نظامیانو ته بخښنه کړې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه هغو سرتیرو ته بخښنه کړې چې په افغانستان کې ملکي وګړي وژلي د ناټو عمومي منشي یان سټولبرګ ویلي چې ناټو د افغانستان ترڅنګ ولاړه ده د په خبره دوی ژمن دي چې د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې به د افغانستان ځواکونه روزي مشورې به ورکوي پلوسی د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی ویلي د اوکراین په موضوع کې د ټرمپ پر ضد داسې شواهد شته چې ښیي هغه له اوکراین سره د معاملې له امله د بډو په جرم کې ښکیل دی پلوسی ویلي ټرمپ د داسې اشتباه مرتکب شوی دی چې ښایي له دندې ګوښه شي د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې عمان ته ماتې ورکړه د ایمرجنګ اسیا جام 500 ورځو کرکټ سیالۍ کې افغان لوبډلې عمان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه ستاسو په نظر چې په سویلي ولایتونو کې اساسي ستونزې څه دي ولې د 19 کلونو په تېرېدو سره لا هم هیڅ کوم انجلۍ له 12 ټولګي څخه نه ده فارغه شوې آیا د پښتنو د ناسم دود له وجې څخه او یا هم د ناامني فساد او یا هم داسې نورو ستونزو له وجې څخه خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم